دا یو روس سوال کړی دی چې منګه په داسې ملک کې اوسېږو چې هلته د غوا حلالول یا د یو څاروي حلالول د قربانۍ دپاره دا منع دي، نو موږ به څه کوو؟ راته ښکاري چې دا ورور کوم ملک ته اشاره کوي؟ انډیا ته. دغه د غوا بچي دي ټول. د ویډیوګانې بعد چلیږي د مسلمانانو رانیولي چې ټوکړي ټوکړي کړي، هېڅ خبره نه. خو که غوا له دې لاس وړلو دا دې ځان له جاخه وکته، اوس دې نه پرېږدي. هلکه ولې؟ وایي دا زمونږ مور ده، د دې غوا د میچا زیدو اسکي او دا ګن بلا یې خوري. الله دې داسې حالاتو نه موږ ساتي، او الحمدلله الله دې ساتلي، او شکر وباسي چې الله تعالی سره پاکه عقیده درکړې. خو په دې ملک کې به کوو څه؟ بل ملک ته به پیسې لیږي او هلته دې خپله قرباني وکړي. یو سړی په انډیا کې دی یا بل ملک کې دی، هر ملک چې دی هلته پابندي لګېدلې ده چې ته دلته څاروی نشي حلالولی. دی د خپلې پیسې بل یو مسلمان له ورکړي، هغه ته دې ولیږي چې ته په خپل ملک کې زما د طرف نه هم قرباني وکړه. والله اعلم.